پرون تاسو یو ځل بیا ولیدل چې د باجوړ مځکه د علماو په وینو باندې ورنګېدله. علما څوک دي؟ علما د دې امت خیرخواهان انسانان دي چې د کم چا ماشوموالی، د کم چا ځواني، د کم چا د زندګۍ ټوله دورانیه د امت په خیرخواهي کې تېره شوله. تاسو ګورئ دې خلکو زندګي څنګه تېره کړه چې کله د دې ماشوموالی ولو نو کله پر یو جومات باندې، کله پر بل جومات باندې د بل د سړو ټوکانو په ذریعه باندې د هغې خلکو ګزاره تېره شوله. حالانکې داسې نه وه چې دې نه کور درلودی، نه پلار درلودی، نه مور درلوده، نه قریبان درلودل. دې ته الله تعالی هر څه ورکړي وو، صرف د دې پر ذمه باندې الله تعالی یو خدمت او د یو خدمت ذمه لګولې وله چې د امت خیرخواهي وله. او د هغې ټوله ماشوموالی د بل په جوماتونو، د بل په سړو ټوکانو باندې تیر سو. چې کله ځواني راله، ځواني د انسان عام د خواهشاتو زمانه وي. تاسو د دنیا خلک ګورئ چې هغوی ځواني په کم شکل باندې تیروي، لیکن د دغه انسانانو ځواني دا ټوله پر یو زنګانه باندې د قال الله او قال رسول په اورېدلو کې تېره شوله. د دې دپاره چې د قال الله او قال الرسول پیغام هغوی در دې امته پورې رسول د ځان ذمواري بولي، نو بیا د ځوانۍ هغه د خواهشاتو زمانه هم دې خلکو پر دې باندې قربان کړه. او چې کله بوډاوالی رالی، د زندګۍ آخره حصه پر ډېرو خلکو باندې راله، هغې د خپل بدن په وینو باندې لمبېدلي، هغې د خپل رب حضور ته روان شولو. زما خو دا عقیده ده چې دا ډېر نیکبخته انسانانو او دې ته الله تعالی ډېر د نیکبختۍ قسمت ورکړی ولو چې د انسان زندګي ټوله د الله په دین کې تېره سي. د الله د دین څخه بغیر د هغه انسان بل جرم نه وي او په دې شکل باندې هغې د خپل بدن په وینو لړلی د خپل رب طرف ته روان سي. ځکه علماو باندې چې څه تېره شول هغوی خو ډېر مبارک انسانانو، لیکن کم چا چې دا وکړل، کم چا چې د دین دښمني وکړله، زه هغوی ته دا وایم چې ستاسو څنګه لا په دې باندې نه پوهېږئ. د دین ټوله تاریخ تاسو وګورئ، د اسلام ټوله فلسفه تاسو وګورئ، هغې د دغسې قربانیو څخه ډکه ده. اسلام راغلی په دغه قربانیو باندې دی او دې خلکو د اسلام دا ابیارۍ دپاره خپلې وینې تویې کړي دي او د اسلام ګلشن یې همیشه په خپلو وینو باندې اوږد کړی دی. نو علما په دې قربانیو نه ختمیږي او نه د دین مخ څوک نیولی سي او نه د دین مخ در قیامته پورې نیول کېدلی سي. بلکې موږ ته دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک پروت دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې حالاتو پیشنګویي ډېره د وختي څخه موږ ته کړې ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي سیأتي علی امتي زمان، صاحب د کنز العمال دا حدیث را نقل کړی دی چې زما امت باندې به داسې زمانه راځي یقتل فیه العلماء کما یقتل الکلاب، چې علما به نعوذ بالله خلک داسې قتلوي لکه په معاشره کې چې خلک سپي قتلوي. تاسو د پرون د هغه ځای منظر ته ولیدئ، د چا سرونه پراته، د چا پښې پرتې، د چا د بدن اندامونه پورته سوي، د چا د بدن اندامونه په ټاټو پورې مښتي، د چا د بدن په غوښو باندې دا ټوله دامان لړلی او د چا د بدن اندامونه په ټوټه ټوټه کې سره راټولیږي. نو یقتل فیه کما یقتل الکلاب، علما به خلک داسې قتلوي نعوذ بالله لکه سپي. لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام علماو ته څه خبره کوي؟ وایي فلیت العلماء تحامکو، کاش علماو په دې وخت کې لیونتوب ښکاره کړی وی. لیونتوب څه معنا؟ د لیونتوب معنا دا چې زما د دین دفاع ده، زما د رب د نظام دفاع ده او دا دفاع زما د زندګۍ مسؤلیت دی او الله تعالی زما انتخاب د دې دپاره کړی دی. د دې په مقابل کې نه زه د بچي پروا لرم، د دې په مقابل کې که زما بچی یتیم کېږي زما د هغې یتیموالی قبول دی. د دې په مقابل کې نه زه د زنانې پروا لرم، که زما زنانه کونډه کېږي هغه دې کونډه سي، او که زما د بدن ټوټې په هوا او په باروتو کې سره الوزي، سره وادې لوزي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي کاش علماو په دې دور کې د لیونتوب عمل خپل کړی وی چې هغې د دین د دفاع په مقابل کې نه د خپل بچی پروا ساتلی وی، نه د زنانې پروا ساتلی وی، نه د کور د خرابېدو پروا ساتلی وی، نه د بدن د ټوک ټوک
کېدلو پروا ساتلې وای. الحمدلله لکه نن چې علما څنګه کوي د خپل دین د نظام د خپل اسلام دفاع په کوم شکل باندې کوي، نو زموږ خو په خوله کې دا دعا ده چې الله تعالی دې د دوی وینه قبوله کړي، الله تعالی دې د دوی د وینې په برکت باندې چې د امت مسلمه کوم ستړی حالت هغه حالت الله تعالی په وسایي باندې بدل کړي، چې د امت مسلمه دماغونه پر کوم چپه طرف باندې تللي دي الله تعالی دې د اسلام پر طرف باندې راوګرځوي. الله تعالی دې د اسلام گلشن د دین گلشن د رب گلشن الله تعالی دې د دې په دې وینه باندې یو ځل زموږ په سترګو سرسبز او آداب وویني. الله تعالی دې پر دې مځکو باندې اسلامي نظام راولي چې د کم نظام د قربانۍ په خاطر راتللو په خاطر دې قربانۍ ورکې هغه نظام دی الله تعالی د دې په وینه باندې د دې د وینې په برکت پر دې مځکه راولي. الله تعالی دې قریبانو ته صبر جمیل ورکي، الله دې بچانو ته بهترین خلف ورکي، الله تعالی دې ته دغه زندګۍ عوض چې په دنیا کې د دې زندګي ولاړه د هغې عوض دی الله تعالی په جنت الفردوس کې وله ورکي، الله تعالی دې د جنت په نعمتو کې وله ورکي. الله تعالی دې زموږ ټولو علماو ته د دغه شهیدانو ټولو خاندانونو ته دې الله تعالی صبر جمیل ورکي، الله تعالی دې د دې عوض په دنیا او آخرت کې د دې ټولو کورنۍ ته ورکي او د دې ټولو ملګرو او د دې ټولو جماعتونو ته ورکي. الله تعالی دې دا څو خبرې قبولې کړي. واخر دعوانا الحمد.